بچی دې څنګه دي نو دې څلورو په باره کې غوښ ویل چې راخلي او دا بل په باره کې ځکه غلې غونډه کې شو ما وتل چې ولې وین دې څلورو په باره کې ځکه صفاله سلام چې هغه د الله لکاکه تیر کړی دا لکاکه هغه دې شیری سویو دی نه کوته ویو دا توڅې کې دا بیماری نه تیر کړی دا یو چې دې د نشیره تیر کړی نه چې دینو هغه نه کوي تیر کړی دې کوڅې کې تیر کړی دا بیماری یو نه تیر کړی نو پته نه لګي چې وسه دې لکاکه نه وځي کنه وځي ناغه ویل چې ما پر یو څوک قرآن د سورۃ انعام په یو وای کنه نو بس مطمئن شم چې دا خلک اوس فاحش اوس دې نه افوا تشویش بیان نه زم چې فاتحه بقره ال عمران نساء مائده پنځه سورتونه مکمل وشو اوس دې نه بعد سورۃ انعام دعوه ده رد دوالو قسمه او د شرک چې یو تا شرک اعتقادي وای او بل تا شرک فعلی وای شرک اعتقادي هغه چې د عقیدې سره تعلق لري مثال په تور متصرف په عالم کې سوا د الله نشتا چې څوک د شته قائل دي دې ته وایي شرکي په تصرف دې ته وایي شرک اعتقادي چې څوک کوئی بل متصرف د الله نه بغیر نشتا دې ته توحید وایي په عقیده کې او عقیده کې به خاص کر په عقیده د تصرف کې دیم قسم د شرک اعتقادي دی شرک فی العلم یو سړی په دې عقیده باندې دی چې په غیب باندې پوهېدونکی سوا د الله نه بل هېڅ څوک نشته دې ته وایي توحید په عقیده د علم کې یو سړی بل چاته علم غیب ثابتوي دې ته وایي شرک فی العقیده او عقیده د علم کې دریم قسم دی شرک فی الدعا دعا وایي اواز ته دعا وایي را بللو ته دعا وایي را مدد شته یو تن په دې عقیده دی چې نه په منځ کې ټلیفوني نه په منځ کې مخابرې نه په منځ کې موبایل نه نور ذرایع د ابلاغ او نه راته نږدې دی او بیا یې په چا عقیده یې چې دا زما اواز اوري دې ته وایي شرک په دعا او چې وایي دا اسبابو نه بره اواز سوا د الله نه بل څوک نشي اورېدلی دې ته وایي توحید فی العقیده په عقیدې د چا چې دعا کې څلورم قسم دی شرک فی العباده یو سړی حقدار د بندګۍ صرف یو الله ګڼي دې ته وایي توحید په عقیدې د عبادت کې یو سړی د بل چا په نوم باندې نظر کوي مانستم کوي بل چا ته سجدې کوي همدارنګه ورته راکوریږي د تعظیم او د عبادت په شکل باندې دې ته وایي شرک فی العباده سورۃ مائده د انعام دا څلور واړه قسمونه شرکونه د دې اعتقادي ځام دی او د شرک فعلي چې تحریمات العباد دي او نظر لغیر الله دا هم دی دا صورت په قرآن کریم کې پر رد د شرک ممتاز صورت ته ممتاز او د دې صورت متعلق راځي چې کله دا د بر نه راته نو د دې صورت سره 80,000 فرشتې راغلي 80,000 یو صورت دی که خو چې څوک یې په غور باندې واوري یو صورت سره چې 80,000 فرشتې را رواني ته ووایې د دې صورت عظمت څومره ده دا پرې دعوه ده ارتباط یې د مخکې صورت سره مخکې هغه احکام الله بیان کړه چې د هغې تعلق د معاشرې سره احکام د نظم احکام د معاشرې دا په نساء او په مائده کې مکمل بیان شو نو اوس یې دې ته توجه راګرځئ چې هلته مقصد اعلی ته چې هغه توحید دی دویم وجه د ارتباط
الله رب العزت مخکې وایي لله ملک السماوات والارض، خاص الله د پاره د بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې. او وروسته وایي الحمدلله الذي خلق السماوات. دا د جمله خبریه خو اهل معانی دا جمله خبریه په حکم د انشایي کې ګرځي. معنا دا ده چې هر کله اختیارات د اسمانونو او د ځمکې دا د هغه په لاس کې دي، نو حمد به چا وایي؟ الله. نو دا داسې شو لکه چې الله وایي لله ملک السماوات والارض، خاص الله لپاره دا بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې. وما فيهن چې په ځمکه او اسمان کې دي، نو فاحمد الله نو څوک د الله حمد ادا کوي. او قرآن کریم کې تاسو به خپله وګورئ په داسې لوی لوی ځایونو ښکارونو باندې الله سره څوک د حمد کړی دی. اول تاسو وګورئ سورة النمل 9:50. فانجیناه واهله، خلاص نکړ لوط علیہ السلام او داغه اهل، الا امراته مگر بیبی داغه، قدرناها مقرر کړو موږ غیلره من الغابرین د پاتې شونکو نه په عذاب کې، وامطرنا علیهم مطرا او راو داغه په مخالفینو باندې باران د کانو، فساء مطر المنذرین ناکار او باران دی رول شو. ور دشمن تباہ کن څومره لوی کار دی. قل الحمدلله اوس په کار دی نه چې وی ونه چې قل الحمدلله وش الله چې څه وایو. قل الحمدلله حمدنا دی الله لرا وسلام علی عباده الذین اصطفى. نو دا د ترتب د حمد په یو لوی کار باندې چې خلاص کول دي دشمن. دا نه سورۃ جاثیه شپږ دسته وګورئ. ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا وغرتکم الحیاة الدنیا فاليوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. نن ستا دشمن جهنم ته گزار که اوس یې بندي که نه چې راوتی شي او نه ولات توبې توفیق ورکوي موقع ورته ورکوي چې کوم ته توبه ووایه ستا توبه به څه شي قبوله شي. نو څه پکار دي؟ فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. خاص الله د پاره حمدونه چې رب د اسمانونو دی او رب د ځمکې دی او رب د مخلوقات. همدارنګه سورۃ لقمان 15 نمبر آیت ته وګورئ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. کته تاسو کې دینا چې چا پیدا کړل اسمانونه او ځمکه نو خامخا به وایي دا کافران خاص الله پیدا کړی دی. قل الحمدلله دشمن منی هو آیا حمدنا دی الله لرا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلقنا نه پوهیږي. سورۃ یونس 3 نمبر آیت وګورئ. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. تکلیفونه دې تیر کړو وال کول دې او پړل ردی بدی برداشت کړي
الله د هغې په نتیجه کې جنت ته ورسولې. کله چې جنت ته ورسېده څه وایي؟ سبحانک اللهم، پاکې ته وی الله، وتحیتهم فیها سلام، او پیشکش ته دوی په دې جنت کې یو بل ته سلام وي. وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. رستنی آواز به صحیح الحمد لله رب العالمین. په دې ویلو کارونه باندې همدارنګه سورۃ مومنون 88 نمبر راته وګورئ. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، کله چې برابر شې ته او هغه څوک چې ستا سره دي علی الفلک په کښتۍ باندې، دشمن یې غرق کړ چې کښتۍ ته وخېږي تا د خلاصۍ درکوي. اوس څه شی پکار دي؟ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین. نو وایه حمدونه دي الله غزا کرا چې خلاص یې کړو موږ د دې قوم ظالم نه. دا دې ترتب د حمد امور عظام باندې سورۃ فاطر 4 وګورئ. جنات عدن يدخلونها، باغونه د شمیامش کوي چې ورنوځي باغې ته یحلون فیها، وراچولې بشي باغې کې من اصابر بنګړي من ذهب سرو زرو، ولؤلؤا ملغلرې، ولباسهم فیها حریر، او جامې د دوی به په دې جنت کې ورېښم وي. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حمدونه دی الله غزا کرا چې غمونه اخلاص کړو. سورۃ بنی اسرائیل 1 نمبر آیت ته وګورئ. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، هو يراه بلی الله يراه بلی الرحمن، ایما تدعو، هر یو د دینا چې تاسو را بلی فله الاسماء الحسنى، د دې الله لپاره د نومونو ښایسته ښایسته. ولا تجهر بصلاتک، جهر مکوا په خپل مانځه یا په خپل دعا باندې. ولا تخافت بها، او می صدر کې وایا. وابتغي بین ذلک سبیلا، ولټوا د دې په منځ کې بله لار. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك، حمدونه دی الله غزا سره چې نه دی نیولې بچی او نازولې، او نشته دی د هغه لپاره شریک په بادشاهۍ کې. ولم يكن له ولي من الذل، او نشته دی د الله لپاره څوک مددګار د کمزورۍ د وجې نه. وکبره تکبیرا، او لوی بیان کا د الله پوره لوی بیانول. همدارنګه عنکبوت وګورئ 2 ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، او کته تپوس وکړي د دوی نه چې څوک راوړي د بر نه اوبه. فاحیا به الارض، فساده کوي په هغې باندې ځمکه من بعد موتها، پس د وچوالي د ځمکې نه. لیقولن الله، خامخا ټول به وایي الله. قل الحمد لله، هو یا حمدونه دی الله لره، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکې اکثر د دوی نه عقل نه لري. نو دې ته وایي ترتب د حمد په امور عظام باندې. دلته هم سورۃ مائده کې په اخر کې یو لوی امر ذکر کړو، لله ملک السماوات والارض، خاص د الله لپاره د بادشاهۍ د اسمانونو او د ځمکې. وما فیهن، او هغه چې په ما بین د ځمکې او د اسمان کې دي، یا په دې اسمانونو او ځمکه کې دي. وهو علی کل شیء قدیر، او د الله په هر شي باندې قدرت لرونکی. همدارنګه په دې صورت کې الله رب العزت د مبلغ لپاره، د داعی توحید او سنت لپاره
شپږ عقبات، شپږ مورچې، دا شپږ مورچې به وهي اله به نو ته مقصد ته رسېږي. او چې دا شپږ مورچې دې فتحه کړې نه وي نو ته دا تصور مه کوه چې زه به کامیابي حاصله کړم. لومبنۍ مورچه کله چې بیان د توحید کوي نو ابتلاګانې به راځي، مصیبتونه به راځي، پریشانۍ به راځي. مصیبتۍ چې اوله کې به خلک تاله ګلونه راوړي، والله که یو ګل هم نه راوړي. اول کنځل کې وروسته به ګلونه راشي، شپې ته هم وروسته به بیا دومره قدر کوي چې ته به میزان پورې حیرانې چې الله ما ته وګوره، دې قدر ته وګوره. خو په اول کې څوک ګل نه راځي، په اول کې به د کنځل سره مخامخ کېږي. دا وادي، دا پنجپیرې، دا کرامت نه منکر، دا د دعاګان نه منکر، دا د صدقو نه منکر، خیرات نه مني، دعا نه مني، هېڅ شی نه مني، نیم قرآن مني نیم نه مني. دې خبرو ته به ټینګ کېږي. او دا تاسې وګورئ هم د دې سورت 53 نمبر آیات ته وګورئ. دې ته وایي عقبات استفتاح، شپږ مورچې دي، شپږ غونډۍ دي. دا به فتحه کړې نو الله رب العزت به بیا تا منزل مقصود ته رسوي. وکذلک فتنا بعضهم ببعض، دارنګې الله ازمیښت کوي د ځینو موحدینو په ځینو مشرکینو باندې، د ځینې متبعینو د سنت په مبتدعینو باندې، لیقولو د دې لپاره چې مخالفین ووایي اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، آیا دا د دې لپاره انتخاب شو؟ پلار نیکه نه موږ مولیان راغلي مسلې اوس ځای کوي، نو به دې څه جواب کوي؟ دا امین زوی دی، زمیندار زوی دی، دکاندار زوی دی، اوس راځي موږ ته ودرېږي مسلې کې توحید راته کوي. کله را پورې وخاندي سنت سنت دې پورې وخاندي. موږ علمي کورنۍ خانداني مولین یو، موږ سره به بیا اتیا طالبان نو ګاډي به یې ورته ویل ته ما یې زه راته مسله کوله نو هلته څه کسان مخالف ما ته ویل سره چې ملا تېر شوی دی چې اتیا کسان به ورسره وو، هغه دا مسلې نه دي کړي. ما چې اتیا کسان ورسره څه شی ورته ویل؟ ویل ګلستان یې ورته ویل. ما په ګلستان الله پېژندلی کېږي یا په ګلستان سنت معلومېږي؟ که تا ویلی چې قرآن یې ورته ویل ما به سره منلی وی، ته خو یې ګلستان یې ورته ویل. ګلستان خو تاسې وګورئ څه وایي، مخ دې داسې دی او پېکې دې داسې دی او خپې دې داسې دي او لاسونه دې هغسې دي، دا شعرونه دې وایه نو هغې خو الله نه پېژندلی کېږي، الله به په قرآن پېژندلی کېږي. نو لومبنۍ مرحله، لومبنۍ عقبه هغه دا چې د مشکل سره مخامخ کېږي، امتحان سره مخامخ کېږي. دا مرحله به تېره شي، کنځلو منځلو وخت به تېر شي. نو دویمه مرحله 55 ته وګورئ چې هلته څه وایي. وکذلک نفصل الآیات، دی به وایي ښه همدا یوه مسله ده، نورې مسلې نشته، زنا شته، شراب شته، غلا شته، قتل شته، یوې مسلې له خوله نه ورلي، بس همدا یوه مسله یې صحیح کړله، توحید دی او توحید دی او شرک دی او شرک دی. بیا به دا خبرې شروع شي، څوک به وایي نورې نه ورځي، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. الله فرمایي وکذلک نفصل الآیات، دغه رنګې موږ تفصیل سره بیانوو آیاتونه، بیا بیا یې وایو ولتستبین سبیل المجرمین، د دې دپاره چې معلومه شي لار د اهل حق او لاره شي لار د مجرمانو. چې قار پرې ورغی ته پوه شه چې اپریشن ضرورت لري، چې قار نه ورته ته پوه شه دا جوړ دی. ولتستبین په دې بار بار بیانولو به تا ته دوست او دشمن معلومېږي، لاره د حق پرست او د باطل پرست به ته معلومېږي. دا مرحله به هم تېره شي. دې پسې بله مرحله را روانه ده، هغه 3 نمبر آیات کې وګورئ، 105 کې هم 3 نه دی 105.
وکذالک نصرف الآیات دغه رنګ موږ بیا بیانو آیاتنا وليقولوا درستا د دې لپاره چې وایي د چا نه دی ویلې ده بیا بدره محري دا قرآن چا نه ویلې چا کاغذ بیا بدره دا تاسو قرآن چا ویلې او څه چا شاګر ښا کما څه ویلې تین نه منې کا جواب څنګه الله کوي اتبع ما اوحي اليك من ربك زما د استاد رستا څخه دې چې ما دار چانه ویلې زما استاد څخه زه خو ته یو خبره کوم تا استاد هم پرې زما هم پرې دا اتبع ما اوحي اليك من ربك راځه قران تکینو ما جار چانه ویلې تا جار چانه ویلې تا خپل استاد زما خپل استاد دا څنګه دواړه په څه کو قران باندې قرآن ته چې را کوشي قرآن ته دغه مسله ده لا اله الا هو بل مسله نشته نو لا اله الا هو نشته د حقدار د بندګۍ سوا د الله نه خبره خپل ختمي دا به تر امنه کې چانه دی ویلې دلته څه ماته کې ایو ځل چې دغه یو څنګه ته وایي ما نه شاته کوڅ په تاسو کوم تفسیر دی ګوري زما کوم تفسیر تاسو ته کار زه چا یو ګورم والله قسم تکوم هغه ته په څه کوم تفسیر دی ګوري چې دې چې بدل تناس ته میچا چم نه چا ته پوښ کړو تا کوم تفسیر دی ګوري زما تفسیر پرې دا زه مدارک ګورم کې ابن کثیر ګورم که قرطبي ګورم کبل ګورم ترجمه ته ورکې دا بس درې اعتراض دی چې نه دی ویلې ځان جواب دې ما ځکه نه راځه قرآن باندې فیصله کوو بیا ګور یو څه دولتم تا بل عقبه راځي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا به په اطراف کې خارشي هلکه یو نوې سره را پیدا شوی د نوې مسلې کوي راځي چې مناظره وسرو نو هغه نه بر رواني چا بازار سره درنتو نافعين راغستي چا بازار سره نقش سليماني راغستي چا بسر راغستي څوک به کم ځان رواني څوک به کم ځان رواني الله فرمای وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا زما په نور کتابونو کار نشته راځه قرآن باندې فیصله کوو او قرآن دې کتاب دې چې دا څوک منسوخ کولای نشي هیڅ چا ته زور نه رسیږي تا ما څه دا راځي چې ترخي دی ولې دې یو کاده لري چې دې کې تیږي تفهم دی ولا نه وجود کې تیږي چې قرآن دې الله وبحي هغه ولې مناظره ته لاړ دې کتابونه راوړي د سیخي کله چې بعد شروع شو زه غل ولا ګرم دانه کې نسیاب یو ترانی هغه ته وټول صفحه په یاد وکم هغه دغه کې وی هغه ورول چې کیږي هغه کې وی چې ته ونی ستړي چې کله مسلې شروع شولې ول پلاکی کتاب لیکل یو ما ته راوړا د شراوړې چې دې معنا حقیقي ودا څه بس درک وته به نه لګي په خپل کتاب به دا کې څه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم داوم تیرش دین بعد بیا پنځه معتبرات یو سندرشتن کې ګورا بیا باندې حکومت کې راپورټ ورکړي هغه د انګريزانو نمائنده راغلي او دا انګريزانو تنخواه اخلي یو سندرش وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها دغرنګي من جوړ کړی دی پایو کلی کې مشران مجرمان داغه ليمكروا فيها چې چلونه جوړ کی د حق پرس په خلاف باندې پاره کې خانه نوابان دا راجم کی نو سره پیدا کړي د نوم مسلې کوي راځي چې وی شړو وی وو هغه چې يهود نمائندګي کې هغه تنر نه چړي هغه لپاره پروګرام نه جوړيږي او چې قرآن او حديث نمائندګي کې وایي شړو ليمكروا فيها
دې دپاره چې تدبیر نه وکړي په هغې کې لیکن نقصان یې ځان له دی وما ینکرون الا بانفسهم نو شپږم عقبه دا ده چې اخر کې به ته یوازې پاتې شي او چې کله بیخي یوازې شولې بیا به د الله مدد راځي تاسې وګورئ 109 نمبر آیات ته وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا دغه رنګې ملګري کوو موږ ځینې ظالمان د ځینو سره ظالمانو مسلمانۍ چې ته یوازې پاتې شي اوس دې وخت کې چې کله اسباب ظاهري ختم شي بیا د الله مدد راشي او دا تاسو په جهاد کې ثابته شوې ده تر هغه وخته پورې روسانو په خلاف کې جنګېدل هغه وخته پورې چې امکانات به وو جنګ د مسلمانانو ګټه دومره نه وه چې کله به ظاهري اسباب ختم شو بیا به د مسلمانانو توجه یوازې الله ته شوله بیا به د الله مدد راغی شوي دي که نه څه شوي دي که نه همدقسې شوي دي څو پر چې اسباب دي د الله مدد دومره هم دی راغلی چې کله ظاهري اسباب ختم شوي دي نو د خلکو توجه یوازې الله ته شوي دی بیا د الله مدد راغلی دی وکذلک نولي بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون دې ملګري وینا وکړه چېرې درس نور بس کړه بس یې کړو خلاصې وشوه سبا ته انشاءالله العزیز بیا ډېر وایو اوس د زنانو مسله ده نقطه ده چې ما کتلی ده زه ویم انشاءالله سبا ته انشاءالله درې نیمو پورې خو به وایو تنګېږي به نه که الله نه خیر دعا وکړي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اهدنا الصراط المستقيم اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم اهلك الكفرة والمشركين واليهود والنصارى اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين الہ العالمین وکسان چستا کتاب پر روان دی نارینه دی زنانه دی یا الله دا راتلی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځئ یا الله دا د نجات دریا وګرځئ هم دنیا کې هم آخرت کې یا الله دا د خلاصون دریا وګرځوه هم دنیا کې هم آخرت کې الہ العالمین په قرآن پوهه کې الله په قرآن باندې پوهه ورنصیب الله په قرآن باندې عاملین جوړ کړي یا الله قرآن ته داعین جوړ کړي الہ العالمین قرآن زمونږ د ټولو دپاره دلیل وګرځوي یا الله په موږ یې دلیل مه ګرځوي رب العالمین موږ کمزور یو روژه هم ده درس قرآن هم دی یا الله خپل د عاجزۍ لاسونه هم تا ته نیولي دي رب العالمین زمونږ لاسونه خالي پرې نه دي یا الله د خپلو خزانو نه زمونږ د ټولو درس ملګرو یا څوک چې ورته وږي ښیي څوک ورته په اخلاص کې وي د چا ورسره مینه وي یا الله د هغې ټولو ضرورتونه د خپلو خزانو نه پوره کړي یا الله مریضانو ته شفا کامله ورکړي قرضدار د قرض خلاص کړي بندیان د بند خلاص الہ العالمین دا اسلامي ملکونه چې نن د دې ظالمانو د قبضه ده رب العالمین په خپل قدرت کامله د ظالمانو پنجونه ازاده کړي یا الله مخلص مسلمانان موحد مسلمانان الله په دې کې برتر اقتدار راولي رب العالمین زموږ خاتمه په ایمان کې وي وصلی الله تعالی